السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق سره او دا هغه په رحم او کرم سره نن به انشاء الله د آیت الکرسی په باره کې خبره پوره کوو. منګه دې کې یو نشست یا یو بیان کړو چې آیت الکرسی څه فضیلت لري، الله رب العزت څه مقام او شان او عظمت دی یو آیت له ورکړی دی. د دې مبارک خبره تفصیلي شی. بیا د دې آیت وضاحت. ډیر خلک په موږ کې آیت الکرسی لولي یادی او ورته پته دی چې داسې یو آیت دی چې هغه ډېر عظیم الشان آیت دی، خو په معنی باندې نه پوهېږي چې دې معنی څه ده، آیت الکرسی څه معنی ده، درته دا پته نشته. اخر دا یو سوال زړه ته راځي چې الله رب العزت چې دی یو آیت له دومره اوچت مقام ورکوي چې دا په قرآن کې عظیم آیت دی، نو آخر دی آیت کې خو به څه معنی پرته وي که نه، دې کې خو به هم څه خبره وي چې د هغې دلاسه الله رب العزت دی یو آیت له دومره اوچت مقام او شان ورکړی دی. هغه ابتدایي آیتونه چې کوم وو د هغې په باره کې خبره تفصیلي شوې وه، ابتدایي آیتونو مبارک خبره شوی. دا خبره یاد ساتئ په آیت الکرسی کې لس جملې دي مستقل، هر یو ځان له جمله حسابي. لکه اولنۍ جمله الله لا اله الا هو، الله نشتی د حقدار بندګۍ مگر هغه، د دې موږ وضاحت کړی. دویمه جمله ده الحی القیوم، هغه رب چې هغه همیشه ژوندی دی او هغه نظام او تدبیر کوونکی دی د دې مخلوقاتو، نظام د دې ټولې دنیا، تدبیر د دې ټولو مخلوقاتو دغه الله کوي یوازې. په خپل ځای کې ما ښه وضاحت کړه. لا تأخذه سنة ولا نوم، هغه الله د خوب نه د پرکالي نه د دې هر څه نه هغه پاک دی، په هغه باندې نه خوب راځي، نه په هغه مرګ راځي، نه د هغه نه خبره یېرېږي، نه په هغه باندې یره راځي، نه په هغه لوږه راځي، نه هغه چاته ضرورت لري. لا تأخذه سنة ولا نوم. او ځکه خو نظام چلی د ټولې دنیا او د ټولو مخلوقاتو. دا درې جملې دي. څلورمه دي کې ده له ما فی السماوات وما فی الارض، د دې به وضاحت کیږي انشاءالله نن. پنځمه جمله ده من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه، سپارش څوک نشي کولی د الله په دربار کې مگر د الله په اجازت. شپږمه جمله ده یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، د دې مخلوقاتو چې څه مخکې دي او څه وروسته دي ټول الله ته معلوم دي. اوومه جمله ده ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، او دې مخلوق سره د الله په باره کې صرف دومره علم دی څومره چې ورته الله ښوولی دی، نور دوی الله لره په خپل علم کې نشي راګیرولی. اتمه جمله ده وسع کرسیه السماوات والارض، د الله رب العزت کرسي او د دې به وضاحت راشي په خپل ځای کې، دا پراخه د ځمکو او اسمانونو ته. نهمه جمله ده ولا یؤوده حفظهما، او رب العالمین د دې اسمانونو بس کې لګا بس کې
او رب العالمین لرا د اسمانونو او د ځمکې حفاظت، د عرش او د کرسی حفاظت، دا هغه لره څه ګران نه دی، نه دا په هغه باندې بوج دی. وهو العلی العظیم دا اخرنۍ جمله ده، او هغه الله اوچت دی او عظیم دی. موږ اخرنۍ خبره کړې وه د لا تأخذه سنة ولا نوم پورې. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله هغه الله دی چې د هغه نه علاوه د عبادت حقدار څوک نشتی. دې جملې به ښه وضاحت شوی، تاسو به اورېدلی. دغه الله لایق د دې دی چې د هغه د بندګي وشي. لا تأخذه سنة ولا نوم. هغه داسې ذات دی چې په هغه باندې خوب نه راځي. او خوب مطلب دا شو، خوب چې په چا راځي او مرګ چې په چا راځي. الحي القیوم دی نه مخکې. الحي القیوم همیشه ژوندی دی او نظام چلی. نو چې همیشه ژوندی دی او نظام چلی، نو د عبادت حقدار هم دی. و چې په چا باندې مرګ راځي، ته د هغه بندګي څنګه کړي؟ هغه هم مري ستا په شان. یا د یو چا په لاس کې د دنیا نظام چلول نشتی، د مخلوق تدبیر د هغه په لاس کې نشتی، بلکې د ده تدبیر هم الله کوي. ته څنګه د ده بندګي کوي؟ لکه یو سړی مخلوق ته پروت دی، د مخلوق بندګي کوي او د مخلوق نه غوښتنه کوي او د مخلوق له هغه مقام ورکړی دی چې هغه د الله دی. تعجب په دې دی چې دغه مخلوق د دی چې ورته چغې وایي او دی چې د الله سره دی شریک ګڼي، د هغه په لاس کې د دنیا د نظام او د تدبیر څه نشتي. نو چې څه نشتي، نو بیا واپس شه هغه چا ته د چا په لاس کې چې د دنیا د ټول نظام دی او د آخرت القیوم. بیا دغه ذات صرف دا خبره نه ده لا تأخذه سنة ولا نوم، په ده باندې خوب نه راځي. معنی دا شوه چې په چا باندې خوب راځي، مرګ راځي، او د چا په لاس کې چې د دنیا د نظام چلول نشتی، د آخرت نظام چلول پکې نشتی، تدبیر د مخلوقاتو نشتی، د عبادت لایق نه دی. نو بیا به موږ ګورو سوال چې بیا هغه څوک دی چې په هغه باندې نه مرګ راځي، نه په هغه یره راځي، نه په هغه خوب راځي، نظام د هغه په لاس کې دی، تدبیر د هغه په لاس کې دی. آخر هغه دی څوک؟ جواب ملاویږي الله لا اله الا هو. الله د عبادت حقدار په دې دی ځکه چې د هغه دا شان دی او دا عظمت دی. رب العزت سورة لقمان کې دا خبره ذکر کړې ده، خپل شان یې بیان کړی چې ما دا کړي دي، ما دا کړي، ما دا کړي. نو بیا وایي هذا خلق الله، دا هغه مخلوق دی چې الله پیدا کړی دی. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نو دا خلق چې د الله نه علاوه د هغوی بندګي کوي او د الله سره یې شریک کړي دي، پیغمبره دوی ته دا ووایه چې موږ ته هم د دې خپلو معبودانو څه کارنامې وښایې که نه چې دوی دا کړي، دوی دا کړي، دوی دغه کړي. ویې ښایې ځه. موږ خو تا ته د الله مبارک یې ویلی شو، دومره یې درته شمارلی شو چې زموږ د ژوند به ختم شي او خبره به ختمه نه شي. الله دا کړي دي، دی کړي دي، دی کړي دي، دغه الله دی، دی صفت دی، دی شان دی، دی عظمت دی. خو ته راته هم د دې خپل بابا، د دې پیر، د دې بوت، د دې تعویز، د دې ګټې، د دې ونې، دا څه چې د الله سره برخدار جوړ کړي، د دې نبي، د دې ولي، د دې ملایکو، د دې پیریانو، د دوی راته هم څه کارنامه وښایي چې دوی کوم مخلوق پیدا کړی دی. د دې به څوک جواب وکړي؟ الا هغه سړی کولی شي چې هغه ښه بې حیایي یا غټ جاهلي او د دروغو یو قصه راوالي چې دا جي داسې ده چې ملتان کې چې دا ګرمي ډېره زیاته وي، نو دا یو پیر په دې طرف روان و، نو دا نور یې راکته کړو ځکه چې هغه مهی سور کو، نو نور یې راکته کړو، نو هغه ورته بیا مهی سور کړو، یو هغه نور ته په هغه ځي پاتې شو. نو هلته نور لږ راکته دی. اوس یو قصه دا ده. بیا ما ته وایي چې ته څه وایې؟ نو زه خو دا وایم د خپل الله مبارک کې الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
او تا قصه راغستې چې نورې راکته کو مهی تودو اوس صبر وکړه. دې نه مخکې چې زه تپوس وکړم چې دې قصې سره سند شتي او که نه، دا ګوره زه یو مثال در کوم، صرف یو قصه نه ده، دا په زرګاو د دروغو قصې دي. صرف یو ټکی وایي صبر. دا کم پیر چې هغوی یو پیر یادوي، ما له نوم نه راځي، کوم یو بابا یادوي. تاسو کې چاته یاد دی؟ یو بابا یادوي کوم چې د شمس تبریز و که څوک و هغه یادوي، وایي هغه دا کار کوي. اوس سوال دلته دا دی، صحیح شوه، زه صحیح شوه، موږ دا ومنله چې بابا صاحب کې دومره زور و، دا موږ صرف د ده دپاره ومنله، یو خبره کې راګیرو، نور دا کېدی نه شي چې نور یې لږ راکته کو مهی تود کو وږی شی. په دې ځي کې وایي ودرېږه چې په خپله وږی کېږي، هغه به د نورو څه حاجتونه پوره کړي. خو چې الله عقل چاله ورکړي که چې عقل نه وي نو ته به دې څنګه پوهېږې چې دې وږی کېږي او دې تږی کېږي او دې بچو ته ضرورت لري او دې خوب ته ضرورت لري او دې ستړی کېږي، دې به زما او ستا حاجت څه پوره کړي. نو هغه رب چې په هغه باندې خوب نه راځي. اوس د الله رب العزت ژوند کامل دی، ژوند یې څه دی؟ او زمونږ دا ژوند ناقص دی. ناقص په دې دی چې څه وخت بعد ختمېدو والا دی. بیا د رب العزت قیومیت چې دی چې هغه دا نظام چلی، دې کې د الله رب العزت کمال دی. ځکه چې اوس که مخلوق سره څه نظامي هغه وقتي طور دی او هغه هم پوره نه دی. څنګه؟ لکه زه درته مثال درکړم، الله پالنه کوي د مخلوقاتو، دا تاسو ته پته ده که موږ پالنه کوو د چا؟ د خپلو بچو د کشران. یو سړی وایي ښه نو دا صفت خو د مخلوق هم شي. نه، ما ورته چې کومه پالنه د بچو کوو هغه په یو جانب کې کوو، مزدوري، دوی ته دوه درې ټکي ښووه، د دوی تربیت. زموږ صرف دغه پالنه د ده د جسم، د ده د زړه چې درزیږي، د ده د عقل چې ډېرېږي، د ده د هډوکي چې مضبوطېږي، د دې چې لویېږي، د دې چې هوښیارېږي، او دا چې لویې قصې روانې، دا څوک کوي؟ نو زما او ستا سره که عارضي څه دي نو هغه عارضي دي، هغه هم ناقص دي. الله حاکم دی، الله فیصله کوونکی دی. همداسې خو په مخلوقاتو کې هم شته چې هغوی فیصلې کوي، خو هغه د هغوی هغه مشرتیا، د هغوی هغه فیصلې، د هغوی سره چې څه اختیاري، هغه ټول عارضي وقتي طور. داسې خو الله باچا دی، په دنیا کې باچایي نشتي، شتي، خو دا باچایي ناقصه ده، د الله باچایي کامله ده. اوس الله رب العزت چې کله دا ذکر کړو چې د الله ژوند هم کمال والا دی، قیومیت هم د هغه کمال والا دی، نو ورپسې دا ذکر کوي چې باچایي هم زما کمال والا ده. نو څه وایي؟ له ما فی السماوات وما فی الارض. خاص هغه الله لره دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. نو باچایي هم څه ده؟ کامله ده، کمال والا ده. ته داسې څوک ماته نشي ښوی، ته ماته داسې ځای نشي ښوی، ته ماته داسې وخت او زمانه نشي ښوی چې هغه د الله د باچایي نه بهر وي. نو څنګه چې د هغه ژوند کمال والا دی، دغه شان د هغه باچایي هم کمال والا ده. دا خبره یې د دې دپاره وکړه، په دې کې د یو وهم رد وشو چې کیدی شي دا الله خو باچایي لري، خو دا باچایي کیدی شي د بل چا خو الله یې کوي. نو دې ځای کې تا ته وایي چې نه، الله باچا دی او باچایي د هغه د خپله ده. الله باچا دی، مالک دی، او د الله نه علاوه چې څوک هم دي دا مملوک دي، په دوی باندې باچایي کیږي. الله نه علاوه ما وي، دا سوال به مانه نه کوي چې نبي، ولی، پیغمبر، ملائک، پیریان، علما، بزرگان، بابا، لوی ځوان، کشر ځوان، دا سوالونه به مانه نه کوي. زه درته وایم د الله نه علاوه
څوک پکې راغلي ټول مخلوق راغل ځکه چې خالق خو یو الله دی او د الله نه علاوه چې څه دي ټول مخلوق دی نو الله مالک دی باقي چې څومره دي ټول هغه مملوک دي چې د دغه مالک او د دغه باچا د باچاهۍ لاندې دي ها الله رب العزت رازق دی هغه رزق ورکوي د الله نه علاوه چې څومره دي دا ټول مرزوق دي دوی ته رزق میلاویږي الله رب العزت مدبر دی نظام چلوونکی دی د الله نه علاوه چې څومره هم دي هغه مدبر دي د هغوی نظام د بل چا په لاس کې دی دا مخلوق د الله نه علاوه چې څومره هم دي دوی د خپل ځان دپاره نه د بل چا دپاره د ذرې امره څه اختیارات نه لري په ځمکه او اسمانونو کې حاصل د خبرې دا شو چې څومره مخلوق چې دی ټول د الله په باچاهۍ کې دی او د الله د باچاهۍ لاندې دی څه چې الله وغواړي هغه د دوی په باره کې کولی شي او دوی د خپل طرف نه چې الله څه غوښتلي هغه نشي بدلولی نو بله مسله راووته اوس ګوره زه غواړم چې موږ په دې آیت الکرسۍ باندې سم پوه شو یعنې د دې لفظي ترجمه د 2 منټو کار دی او موږ کې به ډېرو ته دا لفظي ترجمه یاد هم وي د دې لفظي ترجمه د 2 منټو کار دی او ډېرو ته به یاد وي خو دا کومې معنی چې موږ بیانوو دا کوم تفصیل چې موږ کوو په دې باندې پوهېده اصل مقصد دی چې ته په منځ کې ولاړې یا اسې ځان له سهار ماښام اذکارو کې لګې یا اسې لګې آیت الکرسي لولې او د یو یو ټکي په معنی ته پوهېږي د زړه نه لګې ها اوس ثابته شوه چې الله څه دی مالک دی ځکه چې ځمکه او اسمانونو کې چې څه دي دا د چا دي دا د الله دی نو چې الله مالک دی نو بله مسله دا راووته نو بیا د هغه مرضي ده چې په دې خپله باچاهۍ کې څه کوي او څه نه کوي خپله مرضي شو نو په دې کې رد شو په هغه چا باندې چې څوک د الله په امر باندې اعتراض کوي چې الله وري داسې ووایي الله وري هلکه ته څوک یې چې ته دا تپوس کوې چې وري داسې ووري دي یو خو ځان پوه کول دي حکمت معلومول جدا مسله ده یو اعتراض کول دي او ځکه الله رب العزت قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده لا يسأل عما يفعل د الله نه څوک تپوس نشي کولی چې ته ولې دا کار کوې ولې نه مالک دی هر څه د هغه دی نو ته د هغه نه تپوس کې په دې دنیا کې چې زما او ستا د عرضي غونته کې مشرتیا کله راشي او یو څو فوټه ځمکه موږ ځان له وایو او بیا ته لګې هغه دیوال چې ته کوم کې ډېر دنګې تا ته څوک څه وایي ولې څه نه هغه ځای دی حالانکې دا ګورم په حقیقت کې دی که ته هم د ده ځای نه دی دا د یو څو ورځو خوشحالي ده د نادان ورته خوشحاله دی مخکې هم چاته نه ده پاتې شوي ده ته هم نه پاتې کېږي او دی بیا هم زه عرضي و دلته ستوګنه او دا د اوسېدو ځای دی خو خلکوی ته د نه څنګه تپوس کړي نو د الله نه به څنګه تپوس وکړي او چې دا هر څه دي د هغه الله بله مسله چې ټوله باچاهي د الله ده او څه چې په ځمکې او اسمانونو کې دا د الله دي او څه چې دي دا د چا دي د الله دي نو دا څه چې دي د الله دي په دې کې به موږ کوو هغه څه چې هغه مالک غواړي ونه رسېدې دا ځمکه د چا ده په دې کې به څه کوې چې څه الله غواړي ځکه ته د هغه په ځمکه باندې ته د هغه د اسمان لاندې ته د هغه رزق خورې ته د هغه اوبه څکې ته د هغه په نعمتونو کې ډوبې نو دې کې به کوې هغه څه چې څه د نه هغه الله غواړي ها بله مسله ترې راووته چې هر څه د الله دي نو مطلب دا دی چې خبره به د الله چلیږي امر به د هغې نهي به د هغې فیصله به د هغې نو د هغه د فیصلې په مقابله کې به د بل چا فیصله نه چلیږي بله مسله ترې راووته چې هر څه د هغه دي نو بیا د پلانې او علانې چې د مشرکانو د الله سره برخداران جوړ کړي دي د دوی څه دي چې دا خلک ورته پراته دي او بندګي کوي
امقلتوب نه دی ځکه زه وایم قرآن صرف تلاوت کول نه دي ګینې ډېر هغه خلک چې تیر شوي دي او شتي او په شرک کې اخته دي او د غیر الله بندګي کوي هغوی د آیت الکرسي ګوره سحر ماښام لولي خو چا په دې پوهه نه کړو نه هغوی ځان په دې پوه کړو چې د آیت الکرسي وایي دی وایي له ما فی السماوات وما فی الارض دې کې لږ ودرېږه څه چې دي په ځمکه اسمانونو کې د الله دي نو ته چې ورته پروت دي د ده څه دي د ده څه دي چې ته دته پروت دي نو ځکه هغه خبره بیا شوه چې صرف تلاوت نه دی قرآن اصل کې الله د څه دپاره رالیږلی دی د تدبر د سوچ او د فکر او د عمل دپاره او تلاوت دپاره خو صرف تلاوت مقصد نه دی صرف تلاوت مقصد نه دی یو سړی سحر ماښام لس سپارې وایي لس سپارې او عمل په یو آیت نه کوي پوهېږي په یو آیت نه بل طرف ته یو کس آیت دوه د ورځې تلاوت کوي عمل هم کوي لګیا دی کوشش کوي ځان پې هم پوه کوي کوم یو غوره دی د آیت دوه والا د عمل والا د سوچ او فکر والا غوره دی زموږ صرف تش تلاوتونه نه دي په کار چې او چې اواز هم ډېر مزېدار دی او سحر ماښام تلاوتونه هم کوي نه خو پې عمل نه کوي او پوهېږي ها نو چې هر څه د الله دي خبره ټوله د هغه په لاس کې ده نو ځکه الله اوس د هغې نه بعد وایي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه څوک دی هغه کس چې سپارش وکړي د هغه په دربار کې مګر په اجازت د هغه سره څوک دی سوال دی دا سوال د څه دپاره دی په اصل کې دی کې دا خبره پرته ده چې د الله نه علاوه داسې څوک شتي نه داسې څوک په دې مخلوقاتو کې نشتی چې د الله په دربار کې دي بې اجازته سپارش وکړي ها اوس ګوره زه ګوره آیت الکرسي تاسو ته داسې واضح کوم چې ټوله د یو بل سره وتړو الله د عبادت حقدار دی ولې حی او قیوم دی خوب پې نه راځي او ځمکې او اسمانونو کې چې څه دي دا د الله دی باچایي د هغه پوره ده نو ورسره یاده که الله وایي او وایي چې باچایي پوره ده که نه او هر څه د هغه دي نو دا سپارش اجازت چاته کول نه کول دا هم د هغه خبره ده په دې کې په اصل کې رد دی په مشرکانو باندې په پخوانو په وسنو چې هغوی د قبرونو ته د بوتانو ته د تصویرانو ته پراته او دوی به د قیامت په ورځ زموږ څه کوي سپارش به کوي نو الله وایي سپارش خو ټول زما په لاس کې دی قل لله الشفاعة جميعا سپارش د دې ټوله مسله د چا په لاس کې ده هغه د الله په لاس کې ده او قرآن کې الله په دوه درې ځایونو کې دا خبره ذکر کړې ده وایي کله چې دې مشرکانو ته وویلی شي چې د تاسو چې پراته او د تاسو چې ورته رامدد شوی دا د څه دپاره نو دوی وایي چې نه زموږ نور څه مقصد نه دی خو دوی به د قیامت په ورځ سپارش کوي نو اوس دې کمکرانو ته وګوره سپارش خو ټول د الله په لاس کې دی او ته پروت غیر الله ته او هغه ته چغې وایي نو دلته الله وایي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه څوک دی چې د الله په دربار کې به سپارش وکړي مګر په اجازت د الله او دلته د استفهام دا سوال چې دا په طور د انکار دی کله موږ داسې کوو که نه لکه مثال پې درکړم یو سړی غوسه دی او په غوسه کې وایي څوک به زما نه تپوس وکړي څوک نه دی دا سوال دی دپاره نه کوي ته جواب ورکړي چې څوک به تپوس کوي اصل کې دی مطلب یې څه دی زمانه څوک تپوس نشي کولی دلته مطلب دا دی چې د الله په دربار کې بې د الله د اجازته څوک سپارشونه نشي کولی ها دې کې
فائده ذکر کوم. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. دي کې د الله شان بیانېږي. د الله شان څنګه بیانېږي؟ هغه داسې چې داسې څوک نشته چې د الله سره برابري. څنګه د الله سره؟ یو سړی ما ته وایي دا خبره په دې ځای کوم ځای کې ده؟ یو سړی معاف کول، جنت ته دننه کول، د یو چا نه عذاب کمول، د یو چا نه عذاب بالکل ختمول، دا فیصله صرف د الله ده. په دې کې د الله سره څوک شریک نشته. نو بیا به یو کس وایي دا سپارشي چې ورته کېږي او سپارش به کېږي د قیامت په ورځ، خو هغه په اجازت د الله. نو خبره بیا ټول الله ته واپس شو. ها بله فایده ته ذکر کوم ډېره عجیبه. داسې څوک نشتی چې په الله رب العزت ته سپارش وکړي په خپلې مرضۍ سره او په الله باندې فیصله بدله کړي. داسې څوک نشتی. او سپارش چې څوک کوي دی عجزي کوي که تکبر کوي؟ عجزي کوي. زما دې خبرې ته ګوره په توجه وکړئ. داسې څوک نشتی چې بې د اجازت د الله نه سپارش وکړي او په الله باندې د فیصله بدله کړي. حالانکه کوي به عجزي، سپارش کې خو عجزي پرته ده چې یا الله تا ته سوال کوم ته دا کار داسې وکړه، یا الله تا ته سوال کوم ته یې معاف کړه. بې د اجازت د الله نه څوک دا کار نشي کولی. نو یاده که په زور به څوک په الله باندې فیصله بدله کړي چې ځان ورته عجزه کړي او ځان ورته ذلیله کړي او مینت او زاري ورته وکړي او د الله نه یې خوښه، نشي کېدی. د الله نه یې خوښه نو نشي کېدی. نو بیا هغه څوک دی چې په زوره به په الله باندې فیصله بدله کړي. یا د الله به پکې اجازت نه، د الله به رضا نه، هغه به فیصله بدله نشته. الا باذنه، مگر په اجازت د الله. د دې نه ګورې یو څو مسلې راووتې. اولنۍ مسله، سپارش به صرف د چا نه غواړي؟ د الله نه. او د غیر الله نه سپارش یې غوښته شرک دی. ها اکثر به تاسو لیدلي په دې مدینه کې او بیا د شین ګمبد ته نعتونه چې کوم خلک ډېر وایي، نو په دې نعتونو کې دقه چغې وایي زموږ سپارش به وکړي او زموږ سپارش به وکړي. یو سړی به ما ته دا ووایي او دا ګورې ډېر ناشنا اعتراض دی. ځکه چې تاسو ته علم وکړئ، کم سے کم دومره علم وکړئ چې ستا په عقیده کې څوک اعتراض کوي نو چې تا سره څه نه څه جواب وي. ته اوس لګیا یو ځای کې په کور کې ملګرو ته جومات کې اجره کې دیره کې سجي کې ناست یې او تا خبره وکړه چې سپارش به صرف د چا نه غواړي؟ د الله نه به غواړي، غیر الله نه به نه غواړي. تا بس یو کس راپاڅېد وروره ته چې دا وایي چې سپارش به صرف د الله نه غواړي او د غیر الله نه به نه غواړي، نو زه تا نه سوال کوم الله پیغمبر له په آخرت کې د سپارش حق ورکړی دی که نه دی ورکړی؟ تاسو وایئ ورکړی دی که؟ زه د پیغمبر نه هغه څه غواړم چې څه ول الله ورکړي دي. زه د پیغمبر نه هغه څه غواړم چې الله وله ورکړي. نو ته څنګه ما منع کوې؟ نو ته بیا څه کوې؟ بیا به موبایل راولو یو نمبر به لټو چې یو چا ته رینګ وکړو چې دا مسله کوم ده. نو الله خو پیغمبر له سپارش ورکړی دی، نو چې ورکړی دی زه ترې غواړم هغه څه چې الله وله ورکړی دي. جواب د دې یاد کړه. وروره بلکل ستا دا خبره صحیح ده چې الله پیغمبر له سپارش ورکړی دی، په آخرت کې به هغه سپارش کوي. خو دا مسله نه ده چې الله چاله سپارش ورکړی دی په آخرت کې جو ته غواړه او هغه نشتی دنیا کې او هغه مړ شوی دی، وفات شوی او که داسې کوې نو بیا به د نورو نه م غواړي، داسې کې به راګیرې. څنګه؟ یوازې زمونږ د پیغمبر به سپارش کوي که د نور انبیا به هم کوي؟ د نور به هم کوي. ملایک به سپارش کوي که نه به کوي؟ نیکانو خلکو هم سپارش شته او ماشوم هم سپارش کوي چې د بلوغ نه مخکې مړ شي. حدیث کې راځي دی به د مور پلار دپاره سپارش کوي. نو بیا خو دې ماشوم ته هم چغې وال غواړي چې زموږ سپارش وکړه.
که ته دغه وایې چې پیغمبر له سپارش ورکړی دی زه ترې هغه څه غواړم چې الله ورکړي دي نو خو دا بل به هم تا ته وایي چې زه د دې ماشوم نه هغه څه غواړم چې څه ور الله ورکړي دي نو یو طرف ته مسله ته وایې صحیح ده بل طرف ته وایې غلطه ده تاسو ګورئ زما په دې خبره پوه شوئ داسې نه داسې لګیا یم نو یو طرف ته مسله وایي صحیح ده د پیغمبر نه که غواړي نو څه وایي صحیح ده او که د ماشوم نه غواړي بیا وایي غلطه ده نو څنګه غلطه ده ماشوم له هم الله سپارش ورکړی دی هغه ماشوم له چې د بلوغ نه مخکې مړ شوی دی دی هم د مور پلار دپاره سپارش کوي په دې کې مسله منع کړي بله خبره وایي دا منو چې الله پیغمبر له سپارش ورکړی دی او کوي سپارش خو کوي به په اجازت د الله مثال دنیوي زه تاله پیسې درکم پلانیه دا واله 100,000 روپۍ ځان سره کېده او زه به راته بیا کسان وښیم حقدار هغوی له به ورکړي په لاره کې تا سره یو سړي جګړه شروع کړې ده ماله راکه زه غریب یم زه فقیر یم زه ملنګ یم نو هغه بل تا ته ووایي چې نو ورکوله نو تا ته خو میلاو شوي دې دپاره دي چې چا لی ورکه حاجتمنو لی ورکه نو هغه بل ووایي نه دې کې د دې اختیار نه چلیږي دا به دی ورکوي خو ده ته به کسان خوی کېږي یوه او ده ته به وخت هم خوی کېږي چې په هغه پلاني وخت کې پلاني لی به یې ورکوي نو دا به منو چې د پلانی سره د پلانی پیسې پرتی دي دې کې شک نشته خو هغه د دې پیسو په تقسیم کې خپله مرضي نشي کولی نه کله به یې تقسیموي کله به یې نه تقسیموي دا مسله هم د هغه سره نشته ده سره صرف دا دي چې پرتی دي ورسره خو چې کله دته د پیسو مالک ووایي چې پلانیه را روانه هفته کې به پیسې تقسیمې پلانی ته خو صحیح ده که نه صحیح تاسو په دې ورسېدئ که نه یې رسېدلي کله ناکله چې دا ملګري ډېر غلي کښېني نو زه بیا شکي شم زه یم چې کېدی شي نه وي پوه ما په دې مسله دویمه مسله سپارش یې به د قیامت په ورځ کېږي دې کې شک نشته او دا د دې آیت نه ثابته شوه په دې آیت کې کوم ځای کې دي الا باذنه څوک دی چې سپارش به وکړي په دربار د الله کې مګر په اجازت د الله معنی سپارش دي خو په اجازت د الله په دې کې رد دی په هغه ګمراه خلکو باندې چې څوک د آخرت ته سپارشونو نه منکر دي ځکه که نه وی سپارش رب العالمین به صفا داسې ویلی چې سپارشونه نشته ویلی شو که نشي ویلی او که ویلی وی نو چا ته تپوس کولی شو چې ولې دې ویلي ده نه هغه رب بیا ولې داسې ووایي چې څوک دی چې سپارش به وکړي په دربار د الله کې مګر په اجازت د الله په اجازت د الله چې ووایي معنی ده چې سپارش په آخرت کې شته بیا د ټولو نه اعلی ترین سفارش هغه د چا دی هغه د رسول صلی الله علیه وسلم بیا نور انبیا ترشان ملائک به سپارش کوي شهیدان به کوي علما به کوي نیکان خلق به کوي الله اکبر نیکان خلق او حدیث کې راځي ځکه د دې نیکانو خلکو سره ناسته پاسته کوي که نور څه نه څه نه څه اگر رحمت چې په هغه راورېږي زموږ به پکې هم برخه شي حدیث کې راځي چې کله دا جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي خلاصه د هغې دا ده الله رب العزت به دغه جنتي ته وایي او یو حدیث کې داسې هم راځي چې دی به الله ته د خپل ملګري خبره وکړي چې الله جهنم کې زما هغه ملګری دی نو هغه حدیث کې داسې راځي هغه بل حدیث کې وي الله به ورته وایي چې پلاني لاړ شه جهنم ته او چې څوک پکې هم ته پېژنې هغه دې راوباسه چې څوک هم ته پېژنې
دا الله رب العزت ته دل هغه مقام او شان ورکړی دی چې زه ته جنتي ته په موږ ګران یې نو لاړ شه جهنم ته کس دوه نه چې څوک ته پېژني هغه ته راوباسي شرط په دې ټولو کې دا دی چې عقیدې د توحید نو سپارښونه به کېږي موږ د سپارښ ته منکر نه یو خو د سپارښ دپاره به یې شرطونه دي اولنی شرط هغه دا دی چې الله به راضي د شافع او د مشفوع نه د شافع او مشفوع له نه هغه څوک چې سپارښ کوي او د چا دپاره یې چې کوي دا خو واضح ده که لکه اوس موږ وایو پیغمبر به سپارښ کوي شرط دی چې الله به د شافع نه څوک چې سپارښ کوي د هغه نه به راضي نو د پیغمبر نه خو الله راضي دی دا خو صحیح شو بله مسله ده هغه چا دپاره چې کېږي چې الله د هغه نه هم راضي ورسېدې پېږه نو دې ځای کې دننه دا مسله راووته چې عقیده دې د توحید نه وي آخرت کې ستا دپاره سپارښ نشته ځکه چې الله نه راضي کېږي مګر د موحدینو نه موحدینو کې ګناهګار شته او سپارښ دی هم د ګناهګارو دپاره سپارښ دی هم د ګناهګارو دپاره نو د خپلې عقیدې ګوره ډېر خیال ساتئ دې بعضو باندې به دې زړه وسوځي سحر ماښام به دقه دعا کوي یا الله ما ته د پیغمبر سپارښ نصیب کړي او دقه دعاګانې به کوي او عقیدې د شرکي عقیدې د قبر پرستۍ ګډه وډه نو که غواړي چې تا ته سپارښ د پیغمبر نصیب شي خپلې عقیدې باندې نظر واچوه چې ستا عقیده هغه د توحید ده او که نه نو اولنی شرط دا شو چې الله به راضي د چا نه نه څوک چې سپارښ کوي او د چا دپاره چې کوي داسې خبره به پوره کوئ دلیل وکم من ملک فی السماوات لا تغني شفاعتهم شیئا او ډیر ملائک او فرشتې په اسمانونو کې داسې شتي الله وایي چې د هغوی سپارښونه چاله فایده نه ورکوي الا په یو حال کې ورکوي ورې من بعد ان یأذن الله چې الله اجازت ورکړي لمن یشا د چا دپاره ویرده او الله ترې راضي نو دې کې دواړه راغلي چې الله به راضي د دواړو نه وي اوس یو کس دی الله ترې ناراضه دی جهنمي دی مجرم دی او دی را مخکې کېږي چې زه به سپارښ کو نو الله تا نه ناراضه دی او اوس یې دې مخلوق کې یو مثال والا ولله المثل الاعلی زه تا پسې درلم چې وایم دا پلانې زما خبره نه اوري که ته ورته زما دا خبره وکړي ولې مې تا ته ووایي بارک الله فیک زه چې لاړم په محمد پسې هغه ته مې ووایي چې یاره که ته دې پلاني ته دا خبره وکړي د پلاني نوم به مثال منصور دی یاره محمده که ته دې منصور ته خبره وکړي نو کسان به ما ته وایي چې ته ډایرکټ ولې نه کوې نو زه به ورته وایم چې محمد د منصور په نظر کې ډېر اوچت مقام لري نو دی به هغه ګران دی نو دا خو واضح ده چې څوک سپارښ کوي دی به الله ته نږدې الله به ترې راضي او بیا کوي به د هغه چا دپاره چې د هغه نه هم الله راضي دویم شرط اجازت د الله دا به کېږي خو کله به کېږي چې کله الله اجازت ورکړي دا دویم شرط شو ما من شفیع الا من بعد اذنه قرآن کې الله سورة یونس کې نشتی سپارش کوونکی د قیامت په ورځ مگر وروستو د اجازت د الله نه هغه اوږد حدیث تاسو ته یاد دی کوم یو حدیث هم ذهن ته راغی رفع الله قدرک دکه ویمه خلق به تنگ شي د قیامت د ګرمۍ نه او د سختۍ نه نو ایزه چې ځو په آدم علیه السلام پسې بیا به لاړ شي په نوح علیه السلام بیا به لاړ شي په ابراهیم علیه السلام
بیا په موسی، بیا په عیسی علیهم السلام، بیا به په رسول الله وسلم پسې راشي. او دا ټول نور څه نه غواړي، الله ته ووایي چې حساب کتاب شروع کړي. دا نو سپارش دی که الله ته دا خبره کول سپارش نه شو؟ سپارش دی. نو رسول الله وسلم ووایي زه به الله ته په یو سجده پرېوځم، خو په داسې اوږده سجده به ورته پرېوځم، او بیا به د الله حمدونه ویم، او داسې حمدونه چې په دغه ورځ به الله په ما راکولا وکړي. نو بیا به الله آواز وکړي چې ای محمد صلی الله علیه وسلم سر اوچت که څه چې غواړي درکوي، د چا چې سپارش کوي قبلوي. خیال هم دی د پیغمبر سره ګوره سپارش شتي که نشتي؟ شتي. بې د سجدې لګولو نه هغه ډایرکټ ولې شروع نه کوله؟ پوه شوي بې که نه؟ کله خبره بیا شروع کړه چې کله ورته الله ووایي چې سر اوچت که او شروع وکړه، نو هغه ورته یې الله د حساب کتاب. دا خلک تنګ شوي. نو بیا به الله رب العزت په خپله راشي د څه دپاره؟ د سپارش دپاره. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، پوهېږي هغه په هغه څه چې مخکې د خلکو دي او هغه چې وروستو دي د دوی نه. دا اوس بله جمله بیانه شو. ښه، په دې کې د رب العالمین علم بیانېږي. دې کې د رب العالمین علم بیانېږي چې د الله رب العزت سره چې کوم علم دی هغه څه ناشنا علم دی، صرف مالک نه دی. بیا د آیت الکرسي ټوله یو بل سره تړو. الله د عبادت حقدار دی ځکه چې د هغه باچایي کامله ده، د هغه ژوند کامل دی، او چې باچایي داسې زوروره ده او هر څه د هغه دي، نو د هغه د اجازت نه بغیر څوک سفارشونه نشي کولی. نو بیا یاده که دا خبره باچایي ټوله د هغه الله ده، او د الله په دې باچایي کې چې څومره مخلوق دی د دې ټولو علم د چا سره دی؟ هغه د الله سره دی. څه چې مخکې دي، څه چې وروستو دي، نو څه پکې پاتې شو؟ هېڅ هم پاتې نه شو. جزئیات، کلیات، وړې خبرې، غټې خبرې، دا ټولې الله ته معلومې دي. ماضي، حال، مستقبل، څه چې دي دا رب العالمین ته معلوم دي. د هغه نه یو خبر هم نه پټي. او زه ګوره دا خبرې لا مختصر کوم، ګنې قرآن کې ډېر ایتونه دي، خواږه خواږه ایتونه چې هغه ځای په ځای موږ دلته بیانولی شو، خو بیا به رانه خبره ډېره زیاته اوږده شي. ستا خبره کومه زه د بل چا نه کوم. ستا ماضي چا ته معلوم دی؟ الله ته. ستا حال الله ته. ستا مستقبل الله ته معلوم. دې نه یو مسله راووته ګوره. دا بعض کسان چې تپوس وکړي وایي الله چې فیصله د جنت او د جهنم کړې ده، او بیا هم د انسانان لګیا دي هغه خپل کوشش کوي او محنت کوي، نو بیا ولې کوي؟ هسې هم فیصله شوې. ما څو پیري د دې وضاحت کړی. ما یې وضاحت داسې کړی چې رب العالمین ته د مخکې نه پته ده چې دی به څه کوي او څه به نه کوي، ځکه یې فیصله کړې ده. نو ګوره الله ته ضرورت نشته چې هغه به انتظار کوي یوې حادثې ته، نو د هغه حادثې د واقع کېدو نه بعد به ترې الله خبرېږي. نه، زمونږ علم خو دغه دی. زمونږ علم دغه دی. څوک به سبا راولیږي؟ تاسو نه سوال دی. پته نشي چاته. خو که سبا څوک راولېږي زموږ په مخ کې، نو موږ ته بیا پته ولګي. نو بیا به موږ قصه کوو چې پلاني ځای کې یو کس راولېدلی و. اوس رب العالمین ته دا ضرورت، د هغه داسې ناشنا علم دی چې دا ضرورت نشتی چې هغه به دغه راولېدو پورې انتظار کوي، نو چې کله دی راولېږي نو هغه بیا په تقدیر کې ولیکي چې دی راولېږي. دا زما او ستا علم دی. علم د الله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې هغه دا خبره لیکلې ده چې پلانې به په پلانې ځمکه کې، په پلاني عمر کې، په پلاني وخت کې، د پلاني او د پلاني په مخ کې هلته به دی راولېږي.
داسې علم دی د الله سره. یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم، څه چې مخکې دي څه چې شاته دي، دا ټول علم د الله سره دی. نو اوس په ورسېدئ، ځکه الله فیصلې د مخکې نه کړي دي. ولې فیصلې د مخکې نه کړي دي؟ الله ته د مستقبل پته وه، نو چې د مستقبل ورته پته وه په اوله کې فیصله هم کړې ده. مثال بله بل درکړم چې ښه به پوه شي. ته په یوه اداره کې کار کوي چې هغه د ګاډي د چلولو د لیسن یې ورکوي، صحیح شو؟ ته په دغه اداره کې کار کوي او زما او ستا ملګرتیا ده او ما هم داخله کړې ده چې زه لیسن والم او لیسن باندې دستخط کول او ورکول او امتحان پاس کول او دا ټول د ستا په لاس کې، صحیح شو؟ سبا له ته به لیسن یې ورکوې خو چې نن تا هغه لیست ولیدو او زما نوم دې پکې ولیدو، نو تعجب دې وکړو چې دا خو زمونږ ملګری دی، زه یې پېژنم، ده له ګاډی چلول پرېږدی خو سیکل نشي چلول، د ده را نوم چې لرې کړې یاره. لکه صبر وکړه، سبا به لیسن یې میلاویږي چاته میلاویږي چاته. نن څنګه سړي نو وایي دی زه پېژنم، اوس هم پوه نه شوې. الله رب العزت ته زمونږ د هر څه پته ده، نو ځکه یې فیصله کړې ده او موږ له اراده را کړې ده چې د هغه د ارادې لاندې ده. الله ته پته دی به په خپله مرضۍ دا ګناه کوي، دی به دا عبادت کوي، دی به داسې کوي، دی به دغه کوي. نو د دې هر څه په رڼا کې اخري نتیجه یا جنت ته یا جهنم ته. الله دې موږ ټولو ته جنت نصیب کړي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه او نشي راګیرولی دوی هیڅ یو شی د علم د الله نه الا بما شاء مگر په هغه څه چې الله یې وغواړي. دا اوس په دغې پسې ډایرکټ دا خبره الله ولې وکړه؟ ګوره الله ته پته ده د مخلوق د مخکې او د شاته، دا خو واضح چې د الله علم کامل دی، ورپسې وي او علم د مخلوق ناقص دی. څنګه؟ او نشي راګیرولی دوی د علم د الله نه مګر هغه څه چې وی غواړي الله. نو دې یو معنی دا ده چې موږ سره هېڅ علم نشتی مګر هغه علم چې الله را کړی دی، نو زموږ د علم کامل شو؟ ناقص دی. او قرآن کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده چې علم چې کوم ورکړی شوی دی انسان ته، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ډېر لږ علم موږ سره دی. نو کمال د الله د علم ثابت شو او زمونږ هغه ناقص شو. دې کې دویمه معنی بله ده، ګوره چې نشي راګیرولی دوی کې اشاره چاته ده؟ مخلوق ته. الله لره په خپل علم کې، الله لره یعنی دوی ته د الله په باره کې صرف دومره پته ده څومره چې ورته الله ښوولي دي، نور اخوا دوی ته د الله په باره کې پته نشته. دا هم زمونږ کمال دی که زمونږ نقص دی؟ زمونږ نقص دی، ځکه دا غټې غټې دعوې دي څوک نه کوي. اوس موږ ته ګوره څه چې الله ویلي د خپل ځان په باره کې موږ هم حق ووایو، د هغې نه اخوا موږ نشو. لکه اوس ګوره حدیث کې راځي چې د شپې په اخرنۍ برخه کې الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي. دا موږ ته چا ویلي؟ الله ویلي د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه؟ صحیح شو. څنګه راکوزېږي؟ موږ ته پته نشته، موږ ته یې نه دي ویلي، بس زمونږ علم ختم شو. دغه زمونږ علم دغه ځي پورې خبره لاړه ختمه شوه. الله به داسې کوي، د الله دا صفت دی، د الله دا صفت قرآن او حدیث کې شته. موږ صرف دقه وایو څومره چې الله او د الله رسول ویلي، د اخوا پسې به موږ خبره نشي کولی. دا د الله علم دی. ولا یحیطون
بشيء من علمه الا بما شاء مگر هغه چې الله یې وښیي. اوس که الله دې انسان ته څه وښو جو بس دغه ده د دې نه اخوا بیا څه نشتې. په دې به اکتفا وکړو او انشاءالله را روان چې به کوم نشست دي اخرنی به یې خو واضحه ده. ما خو کوشش و چې نن هم دا ختم کړی خو دا موضوع دومره خوږه ده سړی وي چې پکې لګیا وی. آیت الکرسي چې دومره عظیم آیت دی نو دا هم په دې دی چې ځکه چې دې آیت کې خبره د چا مبارکې روانه الله مبارک. او هغه صحابي هغه مانځه په هر رکعت کې چې به سوره اخلاص وي ملګرو رسول سلم ته شکایت وکړو وی ده په سفر کې به رسول سلم مشر کړی و ګره وی ده چې و مانځه ته مخکې شو بس هر رکعت کې د سوره اخلاص رسول سلم ته تپوس وکړو وی ده نه تپوس وکړي چې ولې داسې کوي. نو هغه وی دې کې د الله مبارکې خبره شوې ده یو زما دا صورت ډېر خوښ دی. نو رسول سلم ورته بیا ووایي چې ورته ووایي چې د الله هم ته ډېر خوښ سورت الاخلاص د قرآن سویمه برخه ده چې تلاوت یې وکړي درېیمه ثلث القرآن. ولې ځکه چې خبره پکې د چا مبارکې روانه الله مبارکې. نو آیت الکرسي چې دومره عظیم آیت دی ولې خبره پکې د الله روانه ده. الله دې به موږ پوه کړي انشاءالله باقي خبره به پر روان درسې کوو. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.